خبردار تاسو کې هر سړی ذمہ دار دی او هر چا نه به د هغه د ذمہ دارۍ تپوس کوي د کور د مشر نه به د خپل کور تپوس کوي راشه زموږ د چوک د بازارونو کې وګورئ دا چا بچي دي چې شپې ګرځي لګی دی دا چا بچي دي چې ډاکې کوي دا چا بچي دي چې کریمینل کیسونه کوي دا چا بچي دي چې په آیس راوړېده دا چا بچي دي چې هغه لګیا دی د خلکو خونې ورانوي خدا د پلار ذمہ داري ده چې تپوس وکړي به یې شپه شوله دا زما بچی چېرته دی تپوس خو وکړي کنه خو چې کله ته د خپل زوی چک نه ساتې په هغه باندې خو نن چوک ته ووتو سبا بل ځای کې سبا بل ځای کې کینی دا مجرم په اوله ورځ مجرم نه جوړېږي په پیله شپه دا مجرم نه جوړېږي دا یو ماحول کې کینی هغه ماحول نه ورو اثر اخلي بیا هغې نه بعد دی یو مکمل مجرم د هغه نه جوړ شي پلار پې سترګې پټې دي مور پې سترګې پټې کړې دي مشرانو پې سترګې پټې کړې دي بس هغه مجرم شي بیا هم دوی له سر دردی شي ټولې معاشرې دپاره ناسور شي نو د کور د مشرانو ذمہ داري بیا د علاقې د مشرانو ذمہ داري د دې ټولو دا ذمہ داري ده هر یو کس به پکې خپل خپل کردار د معاشرې په اصلاح کې ادا کوي چې هغه نه به د خپلې ذمہ دارۍ باره کې تپوس کېږي الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو سره د خپلو ذمہ دارو احساس پیدا کړي او بیا دې الله رب العالمین موږ ته د خپل کردار ادا کولو توفیق راکړي او زموږ معاشره دې الله اصلاح والا معاشره وګرځوي